ناول څېړه لیکوال نور محمد ترکی. دریم څپرکی. سبا قافله ناوخته، لمر تقریبا 2 نیزې راپورته شوی وربار شوه او داسې په پټه خوله ولېږدېدله چې تا به ویل چې هېڅ حرکت پکې نشته. ټپیان یې پر خرو بار کړل او نږدې 1 بجه وه چې قافله په مټې له هغه تنګي څخه یوې لوړې ته راوختله او داسې یې څرګندوله چې اوس د غره څخه را واوښتل، خو کوم وخت چې پر هغې لوړې باندې کوز شول، دوی بیا په بل تنګي کې سرزړوي روان شول. زیاترو څړګانو ته دغه معلومه وه چې دغه تنګی دومره ډېر اوږد نه دی او ژر به بیا هوار دښته ووځي. تور د تېرې ورځې صحنه ور په زړه کړه، داسې حال کې چې پر لار روان دی، د کاک یوه ژۍ د خپل خط د اړخیز جیب څخه راکاږي او هغه خوري. دی په یوه چا پسې څارو دی چې هغه لږ څه پیاز ورکړي. دی تل د ډوډۍ سره د پیازو په خوړلو خیالي خوندونه اخلي او هغه د نړۍ له خورا ښو او په زړه پورو نعمتونو څخه ګڼي. کوم وخت چې تور د خپل کوسي په مخصوص کې خپل ټینګار ور په زړه کړ او هغه یې غله ته نه ورکاوه، له ویرې ورېږدېد او ځان یې ډېر بې عقل ګاڼه چې نږدې د کوسي په مقابل کې ځان بایللی و. د غره د دې برخې تیږې تکې شنې ښکاري. د غره هغې بلې برخې یو څه د ژرګو بوټي درلودل او هم یې ځینې ځایونه په لوړو اړخونو کې ونې درلودې، خو دې خواته چې د سهیل خوا بلل کېږي هېڅ نشته او تر کوم پورې چې نظر کار کوي کوم شین بوټی په نظر نه راځي. نن په اسمان باندې غټ غټ غره دي، کله لمر پټ او کله بیا ښکاره سي. ورځ هم تر پخوا سړه غوندې ده او د هر چا ساړه کېږي. سړګان له دې کبله چې د غره دا اړخ بوټي او ونې نه لري او شین نه دی، په دې عذاب دي او د ورونو د بلولو لپاره په اسانۍ سره لرګي لاسته نه سي راوستلی. په زګیرویو کې وایي له سړو څخه مړ شوم. په تېره بیا د ټپیانو زګیروی چې د هر اورېدونکي زړه ماتوي. هر څوک دې ته هڅه کوي چې ژر په ګڼو بوټو کې واړوي او ټپیانو ته ورونه بل کړي. ماسپښین نږدې دوی پلنې سیمې ته چې یو څه لوړې او ژورې یې درلودې ووتل او چې چینه او شنه مرغه یې ولیدله پر وایې اړول. په دغه وخت کې تور لنګري ته وویل: ته خو شکر دی تر ټولو نورو ټپیانو ښه او تکړه یې سې او بڼه دې هم ښه ده، په ښه کېدو ده. خدای دې ژر راروغ کړه. زموږ د بهیر ساه ته وې، له کومه وخته چې لګېدلی یې زموږ د بهیر یوه چاره هم په زړه پورې نه ده. په تېره بیا له هغه وخته چې پر خره باندې ته سپرېږې او موږ خپل سوري په شا وړو، خورا په عذاب یو. ماښام لکه د پخوا په شان د ورونو په شاوخوا کې ګڼ شمېر څړګان نه لیدل کېږي. په هر چا سر ځړېږي، نه څوک کسرونه وایي او نه لنډۍ یا غړانګې څکوي. اورونه هم دومره ډېر نه دي لکه پخوا. لوی علت یې همدا دی چې دې خواته بوټي نسته، شاوخوا هېڅ ودانۍ نسته. لنګري د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل: وړم کال په همدې مېن د غلو غدۍ راباندې ختلې وه. هغوی لږ څه ښه وو، ناببره یې شلیک ونه کړ. لوړ مازدیګر و چې شاوخوا راباندې تاو شول او بیا یې ټوله قافله په پوړه زړه وشکوله. قافلې والا هم ورځنې خوشحاله و چې بې ځایه مرګونه یې ونه کړه. بله ورځ سهار ښه ناوخته څړګان بیا ولېږدېدل. دوی د پخوا په شان مات او ګوډ کېدل. دا مزل یې خورا سخت شو ځکه دا ټول بوټي بیدیا وه او هېڅ چېرې اوبه موجود نه وې. ټاکنده غرمه قافله په مټې یوه ځای ته
راغله چې هلته 2 ګړب سوي څاهان وو. دغه ځای ته یې د لیوه څاهان ویل. اوبه یې داسې خړې وې لکه د دوبي وسه چې پکښې وتلې وي. په دغو اوبو کې چینجي او د چنګښو ژوندي تخم له ورایه څرګندېدل. سړیګانو همدغه اوبه داسې څښلې لکه د انارو شربت. د دغو اوبو خوند خورا تریخ و. قافلې سمدلاسه هملته واړول، ځکه چې په مخ کې بیا تر ډېرو پورې اوبه نه پیدا کېدلې. تور د دغو نورو زیاترو سړیګانو په شان دغه مزلونه او کارونه په یبلو پښو کوي. له تور سره د ډېرو کسانو کسب او کینه ځکه کېږي چې کوسۍ لري او ماښام یې شا او مخ ور نه وړي. پر نننۍ مینه باندې اورونه خورا ډېر دي. او بله دا چې سړیګان نسبتاً خوشحاله غوندې ښکاري. لنګري تور ته وویل که مو سبا له وسه پوره شوه چې یو ښه اوږد مزل وکړو، نو بشپړه هیله ده چې د توبې د غره لمنې ته ورسېږو. توبه ودان ځای دی او هر چیرې ودانۍ لري. ګوندې یو پسه مونده سي چې ونډۍ وکړو. زه خو اوس خورا زړخوږی سوی یم. یوې ټوټې غوښې ته مې زړه تسیا کېږي. له توبې څخه که خدای کول شپه پر لارې بله او چت ته بازارګۍ ته وړو چې هلته ګوندې څه دوا او درمل راباندې وکړي. په دې وخت کې د سړیګانو ځوږ ډېر سو او لږ ګړۍ وروسته څرګنده سوه چې له ټپیانو څخه 2 نورو کسانو هم تېره کړه. دغه دواړه ټپیان خورا ښکلي او له زړه ډک زلمیان وو. د دوی مرګ په ټولو سړیګانو کې ژوره اغېزه وکړه. د اکثرو سړیګانو دا هیله وه چې دوی به جوړ سي، خو له بده مرغه د دوی پرهارونه پر بدو پسې واوښتل. دغه دواړه زلمیان یې هلته شامي کړل. هوا ورځ په ورځ سړیږي. نن تر هرې پخوانۍ شپې ساړه ډېر دی. دې ویرې چې واوره ورباندې ونه اوري ټول خواشیني کړي دي. په اصطلاح له ډېرې خواشینۍ د هېچ چا په خوله ګوته نه ننوځي. دا ځکه چې تقریبا هر یوه دغه ډول تجربه کړې ده او تر واورو لاندې سوي وو چې په خورا تکلیف او ډېر ربړګاللو خلاص سوي وو. له کومې ورځې څخه چې لنګري ټپي سوی دی، د بهیر زیرمه د تور په غاړه ده او د لنګري په اشاره دا کار په اوچتوالي کوي، ځکه د بهیر د ډېرو ملګرو زړونه ساړه او غمجن دي. نور د بهیر په کارو پسې دومره نه ګرځي. نو همدغه تور دی چې هم اوړه لمدوي او هم ډوډۍ پخوي او هم بوټي راوړي. مقصد دی چاته نه وایي چې دا وکړه یا هغه. تور هر هغه چاته چې دغسې حالت یې نه وي لیدلی ډاډګیرنه ورکوي او ورته وایي چې پر زلمو کار کوونکو باندې دغسې پیښې راځي او باید په میړانه ورسره مقابله وسي. ګهیځ نسبتاً وختي قافله ولېږدېدله او د ټولو دا په زړه کې وو چې باید نن ډېر اوږد مزل وکړي چې د توبې د درې خولې ته ورسېږي. غټ مازدیګر ته نږدې د سړیګانو قافلې پر خپل مقصد ځای باندې واړول. په دغه وروستیو 2-3 مزلو کې قافلې ته هېڅوک په مخه نه دي ورغلي. دا ځکه چې ټوله بټې بیدیا ده او هېڅ ډول ودانۍ شاوخوا نسته. ټاکنده غرمې ته نږدې لنګري د خپل بهیر ملګرو ته وویل دا مانده چې ګورئ دا زموږ او د کوز ملک ټک دی. له دې ځای څخه په ایسته موږ له خپل ملک څخه د باندې درومو. خو دا باید وویل سي چې زموږ او ستاسې پښتانه دي دلته ودان دي او موږ به تر څو چې سویې ته رسېږو په پښتني کلیو کې سفر کوو. کوم وخت چې قافلې واړول نو تور څو نورو بهیرو والاو ته په مینه او ملګرتیا وویل نن د اسمان وضعیت ښه نه برېښي. موږ او تاسې باید خورا ډېرې ګرګې یعنې وچ لرګي راوړو. دلته د شنو ونې خورا ډېرې دي. موږ کولی سو چې بې له ډېر زحمت څخه ښه وچ او حتی وراسته لرګي سره راټول کړو. لنګري د ده خبره غوڅه کړه. دې ته د توبې غر وایي. دلته په دوبي لا واوره اوري که نه وي. اوس خو د مني منځ بلل کېږي. په دغه غره کې ډېرې د سړیګانو قافلې تر واورو لاندې سوي دي. نن به ډېر بوټي په اشر راوړئ. د زیړي مازدیګر خوا ده.
وریځ سپین و برس وه. هر چا ته دا یقین سو چې دا ډول وریځ به نن شپه واوره ووري. د هر چا غوږ په هوا دی، د واورې سوړ سیلاو لګیږي. ټول سړګان تر تیاره ماښام پورې د بوټو په راوړلو بوخت وو، نو ځکه تور ډوډۍ ناوخته پخه کړه. سر ماښام واورې په ورېدلو پیل وکړ او څپ څپ ورېدله، که څه هم خورا لوی لوی اورونه هر چیرې بلېدل او سړګان خورا پر ټول وو او ځانونه یې تودول، خو هېڅ ځوږ نه و. چا دا نه ویل چې دلته هم خلک شته. داسې څرګندېږي چې د غلو تر تاړاک د واورې تاړاک دوی ډېر غمجن کړي دي. د اور د لمبو په برهاري کې لنګرې تور ته داسې وویل: وروره، زما خو ټوله شا سړو یوړه او مخ مې اور، که یوه ګړۍ خپل کوسی دې په اوږو راواچوې نو وپوهېږې چې اووه جنتونه به وګټې. تلتک مې د کار نه دی، واوره پر ویلېږي او هغه یې لوند کړ چې د سوړ سیلاو په اثر مې په اوږو پورې یخ کېږي. تور سم د لاسه خپل کوسی په هغه واغوست او د هغه تلتک یې اور ته ونیوه چې وچ یې کړي، خو د واورې ورېدل پسې ډېر سول او پر سړګانو باندې سم د لاسه د توغش په اثر ویلې کېدله او ټول په دې بوخت وو چې لومړی شا او بیا مخ د اور د توغش په واسطه وچ کړي. دا باید وویل سي چې دغه کار هم سړګان ستړي کړل او نور قوت ورته پاتې نه سو چې دغه پسې اوښت کړي. دا د اور لویې لمبې هر چیرې لیدل کېږي او سړګان یو له بله سره ښه ویني، خو په دې ټوله ورښو کې بې د اور د لمبو څخه بل ځوږ یا غږ او ږوغ نه اورېدل کېږي، چې هر چا له ځانه لاس پرې مینځلی دی او دې توپان ته تسلیم سوي دي. ډېره موده تېره نه سوه چې تور لنګري ته وویل: زما خو کمیس او کورتۍ همدغه کوسی دی، زما اوږې هم سړو یوړې، که دې خوښه وي زه به تا ته په ځمکه کې ورته نږدې یو غار پرې کړم چې شاوخوا دې په کې خوندي سي او په کوسۍ کې به زه ډډه واړوم. هر څه چې راباندې وسول نو کېږي به، ځکه چې مځکه شګلنه وه نو کډۍ ښه نه سو خوال کېدلی. په دغه سبب د غار پرې کېدل دومره ګټور ثابت نه سول. په قافله کې نورو هم دغه ترتیب وازمایه، خو کوم په زړه پورې نتیجه یې ورنه کړه. د واورې د دغه ورښت پسې اوښت سو او تقریبا بیا 2 شپې او ورځې پرله پسې ورېده. د سړګانو د پرمختګ لاره یې بنده کړه او پر شا هم نه سوای خوځېدلی. کوم شی چې د سړګانو د نورې بدبختۍ موجب سو هغه دا و چې واورې د بوټو مخه هم ترېنه پټه کړه. سړي به ویل چې د توبې د غره په خوا کې له سره لوړې او ژورې وجود نه لري او هر څه د لاس د ورغوي په شان هوار ښکاره کېدو. هغه شی چې د سړګانو د ډېر اضطراب او د خواشینۍ موجب سوی و هغه دا و چې د دوی څوري مخ په تمامېدو سول. نږدې کلی هم نسته. تقریبا هر چاته معلومه وه چې یو نیم مزل لیرې یو څو کوره دي چې د هغه منډوان هم خورا زاړه او کنډوالې غوندې سوي وي او دا هیله نسي کېدای چې هغه کورونه دې له دوی سره د څوري له درکه کومه مرسته وکړای سي. د ورېدلې واورې اندازه تر زنګانه لږ څه کښته وه. درېیمه ورځ چې اسمان شین سو په سړګانو لږ ساه ننوتله. یو له بله بهیر ته تګ او راتګ په خورا زحمت شروع سو. دغه تګ او راتګ زیاتره د اوړو د پورولو لپاره کېده. پخې غرمې ته نږدې څرګنده سوه چې د پرله پسې واورې ورېدلو او د یخنۍ په اثر 3 تنه سړګان مړه سوي دي او هم 15 خره مردار سوي دي. د خرو تلفات د سړګانو لپاره ډېر د خواشینۍ وړ خبره وه، ځکه چې هر خره د 6 او 8 تنو سړګانو څوري وړل، خو له بلې خوا د هغو خرو څرمنو د ډېرو سړګانو پښې ورپټې کړې، خو البته ډېر سړګان لا یبلې پښې پاته وو. په دغه ورځ د واورې د ډېروالي په اثر سړګانو د لېږدېدلو هېڅ هڅه ونه کړه. په راتلونکي ګیځ هم مزل ته دومره مستعد نه وو، خو ځکه چې
سوري مخ په تمامېدو و او ټول په خپلو ځانو ووېرېدل چې د لوږې مړه نه سي. نو یې ټینګ عزم وکړ چې تر دې له لوږې څخه ځای پر ځای مرو، ښه دا دی چې د واورې په مزلو کې مړه سو. ځینو کسانو چې سورلۍ یې په پښو وې، د هغو پر لېنګیو یې زړې خوړګۍ او یا څادران ور وپیچل او د قافلې په مخ کې یې واچول چې د خپل تګ په اثر منډ وکړي او په دغه ترتیب د نورو سړیو او خرو لپاره لار پرانیزي. په قافله کې ډېر خلک یبلې پښې دي، تور هم څه په پښو کې نه لري. قافله لا لږ واټن تللې نه ده چې د ټولو هغو سړیانو پښې د واورې په اثر تکې سرې واوښتلې چې یبلې وې. لومړی یې سوی کاوه، وروسته بیا ویدې سوې. دا ټولو ته څرګنده وه چې د توبې د غره تنګی ډېر لرې نه و. په دغه تنګي کې د کال په دغه موسم کې اوبه لږ بهیږي، نو هر یبلې پښې والا سړي ته هوسېده چې په دغو اوبو کې مزل وکړي او په دې توګه به د سړو څخه خلاص سي. خو تر څو چې دغو اوبو ته رسېدل، د اکثرو سړیانو پښې واورې یووړې او تکې سرې لکه له وینو څخه ډکه غوښه واوښتلې. 4 کسه بیا په واوره کې ولوېدل چې یو یې مړ سو او 3 نور یې کله په شا او کله په خرو وړل کېدل. که څه هم په دې تنګي کې د میشتې لپاره ښه ځایونه سته، یعنې تر لویو کاڼو او پرشو لاندې ښه ارد، نهام او په زړه پورې ځایونه دي چې هلته ټوله قافله ځایېدلی سي. خو سړیانو له دې ډار نه چې سوري یې مخ په تمامېدو دي او د دې خطر سته چې لوږه دې ورباندې راسي، نو ځکه اړولو ته زړه نه سي ښه کولی او په هر قیمت چې کېږي باید یو څه مخ په وړاندې ولاړ سي. په تېره بیا په نریو بهاندو اوبو کې تګ هغوی ته خوند ورکړ او نسبتاً ښه ډېر مزل یې وواهه. د غره په تنګي کې واوره نسبتاً لږ وه او بوټي یې ښه ښکاره کېدل. دوی د غره تر یوې لویې پرخې لاندې چې بیخ یې ختلی و واړول. له هغو 3 کسو څخه چې پښې یې واورې یخې کړې وې او هم سکار وهلی و چې ځای په ځای یې شامۍ پرې جوړه کړه. کوم وخت چې اور بل سو او لنګري د کاکو په پخولو پیل کاوه، تور په خورا ښه زړه وویل: زه خو دغه کوسۍ له مرګ څخه وژغورلم، که څه هم ما په ده باندې سر کښېښود او غلو ته مې ور نه کړ، خو ده هم په هماغه اندازه خدمت راته وکړ. که مې د دغه کوسۍ له غوږو څخه یو څه نه وای پرې کړي او هغه مې په خپلو پښو کې تړلې نه وای، نو ومنه چې زما پښې به له وخته په واوره کې پاته سوي وای. دا ځکه چې زما پښې عسکري بوټانو دا ډول پسې کړي وې چې د واورې طاقت یې په هېڅ توګه نه درلود. لنګري ورته وویل: که ما چل درښودلی نه وای او لومړی مې پښې د کوسۍ په کراسته کې او بیا مې د بنۍ په خوړګه کې درنغښتې نه وای، نو ومنه چې تا به هم ډېر زیان موندلی وای. تور ورته وویل: که ما پر تا باندې په لومړۍ ورځ چې واورې پیل وکړ ستا د خپل خره ځل اچولی نه وای، نو ومنه چې ته به هم تر هغو واورو او یخنیو ژوندی راوتلی نه وې. که څه هم ستا خر په واوره او یخنۍ کې مردار سو، خو ته شکر وژغورل سوې. دوی دواړو له دغو خبرو څخه خوند اخیست او په دې خوشحاله وو چې دوی له دغه افت څخه ژوندي راوتلي دي. خو د دوی نور انډیوالان دومره ډېر خوشحاله نه وو، ځکه چې د چا پښې واورې وړې وې او څوک سکار وهلي او بې سده پراته وو. شپه پر لاره بله ورځ قافله د توبې د غره له تنګي څخه راووتله او د هغه غره په جنوبي لمنو کې یوه کلي ته نږدې چې برښور معنا برښاره ته راورسېدل، نومېده واړول. په دغو برخو کې واوره نسته او لمر هم تود غوندې دی چې د ټولو د خوشحالۍ موجب دی. د
د زیاترو سړیګانو څوري تمام سوي وو او هم ټول خورا زړه خوږي سوي وو. لنګري او همدا ډول څو نور مخور کسان دغه کلي ته ورغلل چې یو دوه پسونه رانیسي او هغه ونډۍ کړي. ګڼ شمېر سړیګان هم ورغلل چې هلته یو څه اوړه واخلي او خپل څوري یې کړي. د مازدیګر لمر لا جګ پر غره ولاړ و چې 3 کسه خاصه داران راغلل. دوی خړ کالي اغوستي دي او خړ پټکي یې په خړو جګو خولیو باندې ول ول تړلي دي. دوی خورا لوی لوی بریتونه لري او د هر یوه په څنګلې یو پنډ بینت راځوړند دی. دوی پر اسانو سپاره دي. په قافله کې تقریبا هر سړی وپېژندل چې دا ترڼۍ والا دي، یعنې چلیک والا غوندې پر بودګانو باندې ټکس اخلي. دوی قافله والاو ته اخطار ورکړ چې تر څو یې ترڼۍ تحویل کړې نه وي او هم یې د خپلو ټوپکو شمېر موږ ته ویلی نه وي پر مخ تللی نه سي. یوه بل په عمر پوه غوندې خاصه دار په یوه پسته خو ټینګه لهجه وویل: موږ دغه کلي ته ځو چې هلته د ځان لپاره یو څه ځای او ډوډۍ سره شته کړو. تاسو څو کسه وکیلان ونیسئ او هغه راواستوئ چې خبرې او فیصله ورسره وکړو. تور سوکه له ځان سره وویل: نه خر لرم او نه یې غم. په ټوله قافله کې 22 خره وشمېرل سول او د هغوی ترڼۍ سم د لاسه راټوله سوه او بیا د یوه 2 کسو په لاس ولېږل سوه. مقصد دا چې تر ماخستن پورې د دوی کار خلاص سو او سبا وختي قافله بیا ولېږدېدله. قافله شپه پر لاره بل یوه کوچني ښار بازارګي ته نږدې ورسېدله. هلته سم د لاسه پولیسان باندې راوګرځېدل او ټوله قافله یې تلاشي کړه چې ټوپک ورڅخه نه وي او یا تریاک ورسره نه وي. وروسته له هغه سړیګان په بازارګي کې سره خپاره سول او هر یوه شپه په دښتو تنورونو کې توده تېره کړه او هر یوه شپه په دښتو یعنې تنورونو کې توده تېره کړه. ګهیځ تور له دښت څخه راڅوړ سو او په بازارګي کې په نورو ملګرو پسې په تېره لنګري پسې ګرځېده چې له هغوی سره د خپل زړه له کومې خوشحالي په دې نسبت څرګنده کړي چې دوی روغ رمټ د منزلونو له سختیو او د غلو د یرغلونو څخه راووتل. کوم وخت چې یې لنګري ولید پر هغه یې غېږ وګرځوله او ورته ویې ویل: د خدای تعالی دغه احسان چې موږ په خپل رحمت سره له غلو او نورو ربړونو څخه ژوندي ژاړې راوایستلو، که مې وس وای نو ومنه چې اوس به مې سم د لاسه څو ډوډۍ رانیولې وای او هغه به مې په خوارانو ویشلې وای. خو څه وکم چې تش لاس یم او څه راپورې نسته. لنګري چې نسبتاً پوه غوندې سړی دی په یوه درانه او ډډ غږ ورته وویل: تورګله وروره، موږ تاسې به ولې خیراتونه کوو؟ خیراتونه دې هغه څوک کوي چې په کراره ناست وي، نه یې لاس تڼاکې وي او نه یې پښې چاودې وي او نه غلو شکولې وي او نه سړو ځورولې وي او په کورونو کې یې د اوړو او غوړیو ځای نه وي. پر موږ خو د قیامت خوارۍ راغلې، تر دې به نور څه راباندې تېرېدل. هغه چارلنډۍ راباندې وسوې چې ساری یې نه لیدل کېږي. خیرات دې په خپل ځان پورې وځي، په خپله یې خوره. تور د ده په دې خبره خورا چرتي سو او بې له دې چې نور څه په دې برخه کې سره ووایي، یو دوکان ته ودرېدل او یو څه وچه اوړه یې رانیول. کوم وخت چې دوکاندار اوړه ورتلل، لنګري تور ته وویل: ته خو تر اوسه لا هلک غوندې یې، پرون دې چې د داغشیانو ژېړې پستې ډوډۍ ولیدلې، له واکه دې ورته ووتله او سم د لاسه دې پر هغو پیسې ورتوی کړې. دا خو هر څړه او هر خوار او پره ته څرګنده ده چې په دغو زیړو او پستو ډوډیو خو څوک مړېدلی نه سي. دا ځکه چې داسې مړۍ خورا خوندورې وي او هر څومره یې چې خورې هغومره د سړي اشتها نوره هم پسې ډېره وي او مړوي دې نه. اوس چې موږ دا اوړه داښې ته ور وړو
او هغه یوه دوې کلکې په تېرې ډوډۍ راپخې کړي، نو ومنه چې دغه ډول به زموږ زړونه ونیسي او هم به مو نسونه راماړه کړي. د کلکې په تېرې ډوډۍ یو ښه خوی دا دی چې سړی یې ډېره خوړلی نشي. تور په دې نسبت چې پرون یې زیړو پستو او غلمینو ډوډیو ته له واکه ووتل او سمدلاسه یې 2.5 افغانۍ پر ورکړې وې، ځان ګرم باله. په تېره بیا چې په هغو موړ سوی هم نه و او لا یې پسې وږی کړی و، بیا یې په یوه غړند او مړاوي غږ که مې له زړه پوښتې زه وایم کاشکې خوار او غریب خو له سره خدای پیدا کړی مه وای. زه په خپل عمر کې نه کور او نه په مسافرۍ کې په غلمینو ډوډۍ موړ سوی یم، او هر څومره چې مې له نورو او پوره خلکو څخه پوښتنه ګروېږنه کړې ده، هغوی هم وایي چې دوی په خپل ژوند کې په مړه ګېډه بې له کوم خیرات څخه غوړه غلمینو ډوډۍ خوړلې نه ده. نو که زه پرون په هغو پستو زیړو ډوډیو موړ نه سوم، پروا نه لري، ځکه چې هېڅ وخت موړ سوی نه یم. خو دومره و چې د زړه ارمان مې پاته نه سو او له واره مې 2 بشپړې ډوډۍ ووهلې چې والله خوند به یې ټول عمر زما په خوله کې وي. لنګري د داش په کړایي کې وچ اوړه د خپل زاړه او خیرن څادر له پلوه ورتوی کړل او بیا یوه تکه توره خیرنه لوټه په یوه لوی منګي کې چې شاوخوا په خټو کې نیول سوی و ور ټیټه کړه او اوبه یې پر وچو اوړو باندې ورتوی کړې. لنګري له جېب څخه د مالګې یو ټوکری راوایست او تور ته یې وویل هغه ژر په یوې ډبرې میده که چې ډوډۍ بل منګه نشي. په دغه وخت کې تور د داش سر ته نظر واچاوه او ویې لیدل چې څو کسه هلته ناست دي او کښته د داش اړخونه هم له سړیګانو څخه ډک دي. ده د ټولو حاضرینو شمېر د 550 تنو په شاوخوا کې اټکل کړ. د داش څښتن په یوه ژور غوندې ځای کې ولاړ و او مخ ته یې د لرګي خورا لویه او پلنه دړه لګول سوې ده چې په هغې باندې له وړو څخه ډوډۍ جوړوي او بیا جوړه سوې ډوډۍ پر یوه پلن پارو باندې ویړې کړي او داش ته یې د پخېدو لپاره ننباسي. دی د دغه کار کولو په وخت کې له هر چا سره خبرې کوي او هم خپل 2-3 تنه مزدوران چې لري اداره کوي. د داش څښتن ته نږدې یو سپین پوښه سړی ناست دی چې خورا لویه سپینه پګړۍ یې تړلې ده او د داشي هر ګړی ورته صاب صاب وایي. د ده تر مخې یې یو غوړجن کوندری غوړولی دی چې پر هغه باندې 2 تودې ډوډۍ پرتې دي او په یوه غاب کې یو څه بوړ ورته ایښی دی چې ملا هغه په خورا خوند سره خوري او په رنجو تورې سترګې یوې خوا او بلې خوا ته اړوي او ځیرک غوندې کتونکي ښه په پوهېږي چې ملا صاحب د ځان په نسبت د خلکو احترام او علاقه معلومول غواړي. خو دا چې سړیګان په خپل غم کې دي او ده ته تاوده سلامونه نه کوي، یو څه ماړېجن غوندې برېښي او د داشي سره په خبرو کې هره پلا پر اخري زمانې باندې تنقید کوي. تور لنګري ته وویل له خدایه دې ارمان نه کوي، لایق څرنګه ښه تود او پوست ناست دی، نه یې لاس خوږ دی او نه یې پښه او خپله غوړه خوندوره ډوډۍ په هوسایۍ او ډاډه زړه خوري. دا ملا به څوک وي؟ موږ سړیګان چې تل له پاسه راشیوه کېږو دغه ډول ملایان ډېر وي او تل ښه وعظونه او نصیحتونه کوي. لنګري په داسې حال کې چې اوړه یې په کړایي کې تنکي کول او د دغه کار ټکهاری یې ښه اوچت پورته کېده وویل په دغو خلکو پسې به ډېر نه څارل کېږو. دا د سرتورخان ټیکهدار ملا دی او دغسې 2-3 نور ملایان هم لري. د دوی کار دا دی چې د خپل ځان ښه اخلاق او په زړه پورې کړه وړه په سړیګانو او خرکارانو کې خپاره کړي چې دوی په دغه ټیکهدار پسې کار وکړي. پر اوسه نه وړم کال زموږ د اکا زوی
ده د خبرو تر تاثیر لاندې راغلی و او په هغه ټیکهدار پسې یې کار کړی و چې په پای کې یې ټوله مزدوري ورځنې وخوړله او د هغه خوارکي له ډېرې خواشینۍ زړه وچاوده او په حق ورسېد. ته به اوس وګورې چې وروسته تر ډوډۍ په وعظ او نصیحت خوله پورې کړي او بیا د نوموړي ټیکهدار صفتونه شروع کړي. دغه خلک خو زه ښه پېژنم، تل تور سپین او سپین تور ښیي. سر به نه پسې ګرځوې.